بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، نن درته د رن کمانډ چې د 10 مهم کمانډونه یا اپشنونه ښیم چې ډیر زیات استعمالیږي او ډیر مهم دي. تاسو ویډیو دقیق وګورئ. که فعلا وخت نه لرئ نو ځان سره ویډیو ثبت کړئ، ځکه دا ویډیو خاص تا لپاره ده. نو دا 10 مهم کمانډونه دي چې تاسو به یو یو وګورئ. راځو لومړی چې د رن د راوستلو طریقه. رن چې راولئ په سټارټ مینو رایټ کلیک وکړئ، رن باندې کلیک وکړئ، تاسو ته به رن چې دی اوپن شي. همدارنګه شارټکټ وینډوز پلس آر دی، کیبورډ نه به تاسو وینډوز بټن او آر بټن پریس کړئ، تاسو ته به رن راشي. لومړی کوم کمانډ چې دی هغه د سکرین کیبورډ راوستل دي. کله چې موږ په رن کې او اس کې ولیکو اوکې کو نو موږ ته به د سکرین کیبورډ راشي. دې کې که چېرته مثال موږ پښتو ژبه کارو نو په کولی شو پښتو ژبه لیکلو کو. همدارنګه هرې ژبې دپاره موږ کولی شو دا استعمال کو. دویم کمانډ چې کوم دی هغه ټاسک منیجر دی. تاسې به چې کوم دی په رن کې ولیکئ ټاسک MGR اوکې وکړي. کله چې دا اوکې کې تاسو ته به ټاسک منیجر راوړي چې ټاسک منیجر کې تاسو ته ښیي چې کوم اپلیکیشن رن دي او مطلب سی پی یو څومره استعمالوي، میموري، ډیسک، نیټورک، دا ټول درته معلومات دلته ښیي. کولی شو دې ځای نه موږ یو اپلیکیشن بند کړو. همدارنګه موږ ته پرفارمنس ښیي، د سی پی یو ښیي چې څومره استعمالیږي، همدارنګه میموري ښیي چې څومره استعمالیږي، همدارنګه ډیسک ښیي چې څومره استعمالیږي، همدارنګه موږ ته د ډیسک معلومات دلته شو کېږي چې مثال که ستا ایس ایس ډي دلته معلومات درکوي چې ستا ایس ایس ډي دی. دریم نمبر چې کوم اپشن دی هغه کنټرول دی. کله چې تاسې په دغه کې ولیکئ په رن کې ولیکئ کنټرول نو تاسو ته به راوړي کنټرول پینل. نو دغه ځای نه کولی شو چې لاندې موږ کنټرول پینل راوړو. همدارنګه که چېرته راشو غواړو چې ډیوایس منیجر اوپن کړو نو تاسې به ولیکئ DEVMGMT.MSC دا به ولیکئ اوکې به کې. کله چې اوکې کې تاسو ته به ډیوایس منیجر لنډ راواوړي. نو په دې طریقې موږ لنډ راوړلی شو. همدارنګه راځو بل چې کوم دی ډیسک منیجمنټ موږ کولی شو چې راوړو. تاسو به ولیکئ DISKMGMT.MSC. کله چې دا تاسو وکړئ کې تاسو ته به ډیسک منیجمنټ راوړي چې د دې لارې موږ کولی شو یو ډرایو هایډ کو یا نوی ډرایو جوړ کو، ډرایوونه تقسیم کو په نورو دغې باندې. نو دې ځای نه کولی شو چې موږ ډیسک منیجمنټ په لنډه طریقه راواړو. همدارنګه بل چې دی کله چې موږ ولیکو په رن کې DXDIAG دا اوکې کو نو موږ ته د کمپیوټر باره کې چې دی د کمپیوټر مشخصات ښیي، معلومات ښیي چې ګرافیک کې څومره دی، مثال آډیو سیستم مشخصات چې څومره دي هغه موږ ته ټول شو کوي. تاسې وګورئ دلته کمپیوټر نیم دا دی، وینډوز چې دا 10 پرو ده، همدارنګه لینګویج ښیي درته او بایوس یې درته ښیي او پروسیسر یې درته ښیي او ریم او مکمل معلومات دې باره کې چې دی موږ کتلی شو د دې DXDIAG اپشن په واسطه. همدارنګه اوس راځو غواړئ چې یو پروګرام انسټال کړئ نو تاسو به ولیکئ APPWIZ.CPL. دا چې ولیکئ دا به اوکې. کله چې اوکې کې اوس دې ځای نه تاسو کولی شئ کوم پروګرام مو خوښ نه دی ان انسټالوئ نو دې ځای نه کلیک کړئ، هر یو چې یو هغې باندې کلیک کړئ او ان انسټال کلیک کړئ، بس تاسې هغه پروګرام به چې دی ان انسټال شي. بل چې دی که غواړئ تاسې رن له لارې کلکولیټر راولئ نو تاسې به په دغې کې ولیکئ رن کې کالک. صرف چې کالک ولیکئ اوکې کوئ بس تاسې ته به څه راواوړي کلکولیټر به تاسې ته راواوړي. همدارنګه تاسې دیس پی سي اوپن کوئ یا کمپیوټر اوپن کوئ نو تاسې به ولیکئ په رن کې ایکسپلورر. کله مو چې ایکسپلورر ولیکه دا به اوکې کوي، تاسو ته به څه راواوړي دیس پی سي به راواوړي. یا تاسې غواړئ چې یو ډرایو ډایرکټ راوړئ نو تاسې به صرف دومره وکئ په رن کې به ولیکئ مثال زه غواړم سی ډرایو راوړم، سی ډرایو او کالن به ولیکئ. دې کې کله مو چې کالن ولیکه دا به اوکې کوي، ډایرکټ به تاسې ته سی ډرایو راواوړي. همدارنګه که تاسې غواړئ ډي ډرایو راوړئ دلته به ډي ولیکئ، کالن به ورکئ اوکې به کې تاسو ته به ډایرکټ چې دی ډي ډرایو راواوړي. ډي ډرایو چې دی فعلا هغه زمونږ د سی ډي رام دی نو زه ورته یم چې ای ډرایو راواړوه، ای مې ولیکه اوکې کې دې ځای نه تاسو ته به ډایرکټ ای ډرایو راواوړي. ګورئ ای ډرایو یې مونږ ته راواړوه. همدارنګه راځو بل چې دی که غواړئ تاسې مګنیفایر راوړئ د سکرین غټول نو تاسې به دلته ولیکئ میګنیفای. کله مو چې دا ولیکه اوکې کې تاسو ته به چې دی دا مګنیفایر ټول چې کوم دی دا به راوړي. تاسو کولی شئ دې په واسطه سکرین چې دی زوم او زوم ان او زوم اوټ کوئ.
نو دا چې دی تاسې به څه ولیکئ په رن کې مګنیفای به ولیکئ، تاسو ته به راواوړي. همدارنګه که چېرته غواړئ چې فنټ ډیلیټ کوئ یا اضافه کوئ، تاسې به په ولیکئ په رن کې کنټرول فنټس. دا به چې ولیکو دا به اوکې کوي، تاسو ته به چې دی فنډس راواوړي د کنټرول پینل چې کوم فنډس دی دې نه کولی شي تاسې فنډ چې دی ډیلیټ کړئ یا پکې انسټال کړئ. په دې طریقې سره کولی شو چې فنډ راواړو. همدارنګه که چېرته راشو مونږ main.cpl ولیکو main.cpl نو موږ ته موز راوړي. کولی شو د موز سیټنګ موږ دې ځای نه وکړو. مثال موز کې چې کم شیان زموږ خوښ وي برابروي، موز تیزو کم سلو کوو نو دې ځای نه کولی شو. همدارنګه د موز لپاره یو بل اپشن هم شته چې تاسې ولیکئ کنټرول موز او اوکې کوي، بس تاسو ته به موز دې ځای نه راوړي. همدارنګه راځو بل دی غواړئ د رن له لارې تاسې CMD راواړوئ، کمانډ پرامپټ CMD ولیکئ، تاسو ته به CMD راوړي. یا که چېرته غواړئ تاسې د پاور شیل راواړوئ، پاور شیل، نو تاسې به چې دی ولیکئ په څه کې په رن کې به تاسې پاور شیل ولیکئ، تاسو ته به ډایرکټ چې دی پاور شیل راواوړي. پاور شیل هم راواغوښته. اوس به راشو پاور شیل پسې بل چې کوم دی تاسو وینډوز سروسز راړوئ، نو دلته به ولیکئ سروسز ډاټ MSC، دا به ولیکئ اوکې به کوي. تاسو ته به د وینډوز چې کوم سروسز دي هغه به راواوړي. مثال تاسو غواړئ دې ځای نه کم سروس رن کوئ، کم چې دی سټاپ کوئ، نو دې ځای نه کولی شئ چې سروسز تاسې ایډیټ کړئ. همدارنګه بل چې کوم دی که غواړئ تاسې رجیډیټ راړوئ، نو تاسې به ولیکئ REGDIT، دا به ولیکئ اوکې به کوي. تاسو ته به رجیډیټ راوړي چې د دې لاره موږ کولی شو ځینې ټریکونه کمپیوټر کې کار کوو، نو رجیډیټ چې دی په دې طریقه موږ راړولی شو. همدارنګه ایونټ ویور که غواړئ ستاسې په کمپیوټر کې کم ایونټونه رامنځته کېږي، تاسو ته هغه وارننګ یا خطاګانو خبر درکړي، نو تاسو کولی شئ دې لارې وګورئ. تاسو به ولیکئ دلته ایونټ او VWR، دا به اوکې کوي. کله چې دا اوکې کوي تاسو ته به چې دی ایونټ ویور اوپن شي او په دې کې چې دی کم ایونټونه دي کم لاګ دي هغه به تاسو ته دې ځای نه شو کېږي. ګوره هلته اورویو اینډ سمري تاسو ته ښودلې ده. همدارنګه بل چې دی که چېرته وغواړو مونږ د کمپیوټر سرعت او کومه کارکردګي چې د هغه وګورو، نو تاسې به ولیکئ په رن کې پر دا به ولیکئ او اوکې به کوي. کله چې دا اوکې کوي تاسو ته په کمپیوټر کې چې کوم کارکردګي ده هغه تاسو ته شو کوي. ګوره هلته میموري درته ښیي چې مثال استعمال یې څنګه دی. همدارنګه د فزیکل ډیسک، د پروسیسر او د نیټورک دغه ټول دلته درته شو کوي چې دومره په دې وخت کې استعمالیږي. دا پرفارمنس تاسو ته دلته شو کېږي. د CPU، د ریم او د هر یو شي جدا جدا تاسو ته دلته شو کېږي. بل چې کوم دی راځو که چېرته غواړئ سیستم پراپرټي تاسې وګورئ، نو تاسې به ولیکئ sysdm.cpl. دا هم چې ولیکه تاسې کولی شئ چې د سیستم پراپرټي راواړوئ دې ځای نه. مثال تاسې غواړئ چې کمپیوټر نیم چینجوئ یا دې ځای نه چینج ته راځئ ډومین یا ورک ګروپ ته یې اړوئ، نو دا دې ځای نه کولی شئ تاسې چې نوم هم چینج کړئ د کمپیوټر، او یا چې خپل کمپیوټر چې دی ډومین ته واړوئ یا ورک بک ته واړوئ. نو دا چې دی د سیستم پراپرټیز وه. همدارنګه که چېرته غواړئ تاسې د کمپیوټر نوټ پیډ راواړوئ، نو دلته به تاسې ولیکئ نوټ پیډ مو ولیکئ، بس اوکې کې تاسو ته به نوټ پیډ راوړي. همدارنګه که چېرته غواړئ MS Paint راوړئ، MS Paint ولیکئ، تاسو ته به ډایرکټ MS Paint راځي. همدارنګه که چېرته غواړئ چې تاسې ورډ پیډ راوړئ، نو دلته به ولیکئ رایټ مو چې ولیکئ تاسو ته به څه راواوړي، تاسې ته به راواوړي ورډ پیډ WRITE رایټ مو ولیکه. ګورئ ورډ پیډ موږ ته اوپن شو. همدارنګه که چېرته غواړئ تاسې د خپل کمپیوټر نه ټمپرري کوم فایلونه دي هغه ډیلیټ کړئ، نو تاسې به ولیکئ شفټ 15 به ووهئ، پرسنټ علامه به راوړئ، TEMP به ولیکئ، بیا به شفټ 15 ووهئ، دا به اوکې کوئ. دې سره ټمپرري چې کوم فایلونه دي هغه راځي.
دا به تاسې سلیکټ آل کې او شفټ ډیلیټ به ووهئ نو دا به ستاسې د کمپیوټر نه ډیلیټ شي. همدارنګه بل چې کوم دی کلین ام جی آر غواړئ چې تاسې ډسک کلین اپ ټولز راړوئ نو تاسې به ولیکئ کلین ام جی آر. دا مو ولیکه تاسو ته چې دی اوس دا ډسک کلین اپ ټول راوړي دې لارې تاسو کولی شئ چې خپل ډسکونه مثال هر یو چې وي هغه اوکې کړئ. دا به تاسو ته څنګه کېږي کلین کېږي کوم وایرس یو شی وي هغه چې دی هغې نه پاکېږي. همدارنګه غواړئ چې تاسې کرکټر ماپ چې هغه سپیشل سمبولونه دي هغه راوړئ نو تاسې به ولیکئ کار ماپ. دا مو چې ولیکه نو تاسو ته هغه سپیشل سمبولز دي دې نه کولی شئ تاسو استفاده وکړئ وکاروئ نو تاسې دې ځای نه دا راوړلی شئ. همدارنګه که چېرته تاسې غواړئ چې ډسپلی سیټنګ راوړئ نو تاسې به ولیکئ DESK CPL دا مو ولیکه دا اوکې کړئ نو تاسو ته به چې دی ډسپلی سیټنګ راوړي نو دې ځای نه کولی شئ لنډ تاسې ډسپلی سیټنګ راولئ او دې کې چې کوم د خوښې تغیرات دي هغه پکې راوړئ. همدارنګه راځو که چېرته غواړئ تاسې د سیسټم انفارمیشن ګورئ نو تاسې به ولیکئ MS info او 32 دا به اوکې کې تاسو ته سیسټم باره کې معلومات درکوي. ګورئ اپریټنګ سیسټم نیم دی همدارنګه ورژن یې دی همدارنګه نور کمپنۍ دا معلومات دي مکمل معلومات تاسو دلته درکړي. ګوره مکمل معلومات که چېرته تاسو ګورئ نو تاسو به څه ولیکئ MS info او اخرنۍ دوه کمانډونه نور چې دا اخرنۍ دوه دي دا درته ښیم. اخرنۍ کمانډ چې دی کوم دی کله چې تاسو ولیکئ لاګ آف او دا اوکې کې ستاسې کمپیوټر به لاګ آف شي مطلب کوم رن پروګرامونه وي هغه به ټول بند شي او کمپیوټر به لاګ آف شي. مکمل نه بندېږي کمپیوټر صرف چې د سکرین بندېږي او ستاسو د کمپیوټر رن پروګرامونه بندېږي. که زه اوس بندوم نو ریکارډ روان دی بیا بندېږي. همدارنګه که چېرته تاسې ولیکئ په رن کې شټ ډاون او سپیس /s کله چې دا تاسو اوکې کې ستاسې کمپیوټر به بندېږي مکمل به بند شي پروګرامونه هر څه کمپیوټر به هم مکمل بند شي. نو دغه 30 کمانډونه مهم کمانډونه هیله ده چې تاسې ورباندې پوه شوي یاستئ. ویډیو لایک کړئ د ملګرو سره شیر کړئ. مننه خوشحاله اوسئ.